رفیع الله ده، د پلارم ګل محمد ده، د روفاني فاونډیشن د ترمیم موبایل شاګرد هنر زیبا انستیتوت کې زده کړې کوم. درسي عملي هم لرو او نظري هم لرو. د عملي درس لپاره هډګن د کپیستر د او مایکروسکوپ داسې نور شیان هم او د عملي کار لپاره چې موږ عملي کار پرې وکړو د اسانتیا لپاره. دلته چې موږ اولې ورځې نه راغلي یو موږ ډېر شی زده کړي دي. له اول د موبایل هغه مو زده کړی، تخت مو پېژندلی د په هغه کې مې بیا حیثیګانې پېژندلې دي، په هغه کې مې کپیستر کوالونه پېژندلي دي او ډېر شیان مو زده. اسم ما وحیدالله صمدی است، یکی از شاگردان انستیتوت هنرهای زیبا در بخش موبایل صنایع. مدت تعیین شده ما خود 6 ماه است، اما ما 3 ماه میشه که اینجا درس میخوانیم و تعلیم میبینیم و حساب کاربار وسایل ما پوره است. کامل 4 ساعت است، 1 ساعت نظری است و 3 ساعت دیگه عملی است. کل چیز بر ما فراهم شده، کل وسایل اینجا بر ما فراهم است. 80% وسایل که بر ترمیم موبایل لازم است بر ما فراهم شده. اونده که بگویم مثال مایکروسکوپ است، پاور سپلای است، اسکن است، هیتر است. همه یکی از تصمیم‌های ما اینمی است که بریم در شهر و بازار یک دکان جور کنیم که هم خدمت به جامعه شود و هم خود ما یک دست حلال ازش پیدا کنیم.